الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نند قرآن کریم د درس او د تفسیر او د ترجمه اولنۍ ورځ ده. نن به د قرآن کریم بعضې فضایل ذکر کو او بعضې غورواله او بعضې آداب د قرآن چې د قرآن کریم ته څوک کینی باید کم آداب په ځان کې راولي. فضایل په دې مناسبت باندې ویو قرآن کریم یو بهترین کتاب دی. کله چې دې ته یو سړی کینی دا فضایل چې کله واوري نو بیا به ښه په مینه او رغبت باندې ناسي. د فضایلو باره کې علماء لیکل کړي دي. لکه امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې په فضائل القرآن کې د قرآن فضایل ذکر کړي دي. ابو عبید قاسم ابن سلام یو کتاب لیکلی فضائل القرآن. د غرنګي قرطبي رحمه الله د تفسیر په مقدمه کې د قرآن بعض فضائل ذکر کړي دي او ډېر ښایسته لیکنه کړې ده. امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح الجامع کې په کتاب و فضائل القرآن کې یو کتاب ذکر کړی دی باب نزول السکینه والملائکه عند قراءة القرآن. باب دی په بیان د نزول د سکینه کې قرآن چې څوک کوئی پاغي باندې الله سکینه نازلې اطمینان او ملائکه د قرآن د لوستلو په وخت کې نازلېږي راکوزيږي. لکه حدیث کې راغلي دي مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله څه خلق د الله په کورونو کې د الله د کورونو نه راجمع کېږي مگر دی د الله کتاب وایي الا نزلت عليهم السکینه په دې خلقو سکینه اطمینان نازلېږي او په دې خلقو باندې هغه رحمت د خلق پټي او د غرنګي ملائک د دینه ګیره اچي او د دې خلقو نمونه الله رب العالمین د ملائکو په مجلس کې یادې. بل حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی حدیث د اسید ابن حضیر رضی الله عنه دا وی ما د شپې مونږ کو نو ما په دې مونږ کې سورۃ البقره لستلام زما خواته استړلې شوو ما چې دا قرات ویلو نو د اصل سي ټوپونه شروع کړو نو فسکتو ز چوب شوم ما ویل چې ردی اس شروع کړو و چې زه غلې شم ایست دا اسم غلې شو نو به ما شروع کړل د دې قرات اس به ټوپونه شروع کړو نو زما زوی پروتو زوی دم چې سن دا اس زما په دې زبانه خپې کې نه دي زور لما دا بچې مې په دېږي کې راونی وزان ته میرا نشته کو کله چې مې اسمان ته وکتل نیو بدل حالتو
کله چې وی سار شو عالم نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې یا رسول الله بیګا د حالت عارض شو وای ما ته ویلې چې اقرا یا ابن حذیر اے د حذیر زویا قران ویوا او د ټیم کې د قران تلاوت کوم مې بندوا وای ما ویلې چې یا رسول الله زه په خپل بشي اراده لما یحیی باندې اسنه چې داس په خې کې نه دي چې تی نه کی وای ما دی ویلې تاثیری دلی وای ما ورته ویلې چې رسول الله اسمان ته مې وکتل ورېزه او بلپونه پکې لګېدلې وټي وي مصابه و چې ماموس پرکو چې مې کتل اسمان کې هغه ورېزم نو هغه دی ویم نه وي بلپونم نو وای ما ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلې چې تلک الملائکه دغه ملائکو دنت لصوتک استاد आवाज تر نږدې شوی تا چې دا قران وی او ملائکو تر نږدې شوی او به ویلې کته د سبا پورې قرات کوله او تاب سبا کله او د ملائک به خلق لیدلې وي دلیل په دې باندې چې د قران مجلس الله ملائک را لېږي څومره بهترین مجلسي د قران د غرنګي په حدیث د ابن عباس کې راغلي دي داوی چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي من قرأ القرآن چا چې قرآن ولستو په دې کتاب کې چې کوم د الله حکم ندي داغي تابعداري وکړه هداه الله من الضلاله ووقاه يوم القيامه سوء الحساب دسی انسان ته الله هدایت وکي د گمراهۍ نه او د قیامت پر ورځ به د بد حساب نه وساتي څو چا چې قرآن وي او د قرآن په حکمونو باندې عمل وکړي نیو وو الله هدایت وکي او بل د قیامت پر ورځ به د بد حساب نه وساتي بد حساب د قیامت پر ورځ سره مناقشه په الحساب د مناقشه په الحساب نه به الله وساتي دا بو الله ونوي چې ردا کار دی ولې کله ځکه د ولې ته پوښي وشه د قیامت پر ورځ به جواب دی چا سره نه بل حدیث د عثمان ابن عفان رضی الله عنه کې راغلی دی امام بخاری دا روایت راوړل د عثمان رضی الله عنه یو شاګرد ابو عبد الرحمن السلمي خپل نوم د عبد الله دی ابو عبد الرحمن عبد الله به همیشه د قران درس تدریس کو یو ځل ورته چا ویلې چې د دین خو ډيري شعبې دي جهاد هم د دین شعبه ده انفاق هم د دین شعبه ده صيام هم روزه هم د دین شعبه ده نور عملونه هم د دین دي او ته همیشه د قران درس کې هغه ورته ویلې وای چې د عثمان ابن عفان رضی الله عنه نما یو روایت اوریدلې ده چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نو اوریدلې ده چې ویلې خیرکم من تعلم القرآن وعلم وربتا سو کې غسو دي چې د قرآن تعلم کیږي کې او بل چاته وخیو نو دا حدیث چې په هاذا الذي اقعدني المقعد دا هغه حدیث دی چې په دې ځبانه کې نو له مو د قرآن درس تدریس کوم بل روایت کې دي چې ما اقعدني المقعد الا هذا زچ دی قران ته ناس دی قران ته نیمه کې لولې په دې زبانه مگر د روایت چې نبی سلام فرمایي دي غوړه په تاسو کې اسوګ دی قران یې دې کې بل چاته وخی غوړه چې نبی صلی الله علیه وسلم مالدار ته غوړه نه دی ویلې انجینر دی غوړه نه دی ویلې ډاکټر دی غوړه نه دی ویلې د دنیا یو ساينس په ته نبی سلام غوړه نه دی ویلې غوړه څوک دی قران یې دې کې بل چاته وخی ابن حبان دا روایت راوړل دی بل حدیث کې راغلی پر روایت د ابو هريره رضی الله عنه داوی نبی صلی الله علیه وسلم ویلي لا حسد الا فتنتين حسد د معنا د غیبت دی غیبتا پس خیدل نشته مگر په دو شینو کې شته یو رجل علمه القرآن علمه الله القرآن یو هغه سړی دی چې الله د قرآن خودلې قرآن او دې ذکر دی فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار
دا سړی د قرآن تلاوتونه کوي پیسو د شپه کې او پیسو د ورځې کې قرآن لولي دا یو گاونډي دی هغه دا قرآن د واورېد چې شپه ورځ لګي دی قرآن ته قرآن وایي دا بل گاونډي وایي دا بل ملګری وایي لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان کاش دی پلانی پشان علم دی پلانی پشان د قرآن لستل الله ما تمیز د کله و د قرآن پشان علم د پلان له چې د قرآن علم ورکله دی پشان مالم را کله و ته پر بخوي دا غیب ته جایز ده دا پس خیدل جایز دي دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ورجل آتاه الله مالا الله یو سړي ته مال ورکله دی ته حق پلار کې لګي دغه رنګ په مجاهدین وی لګي د قرآن په طالبانو باندې لګي په مدرسو باندې لګي په جماعتونو باندې لګي په کندو په غریبانو په یتیمانو باندې لګي نو بل ملګری یو وي چې یا لیتنی ارمان دې مال را چې دې پلان الله د مال ورکړي دې کده سي مالم را کړي ما به په دې صدقې کوله او ما به الله په دین باندې لګوله دې دو شینو کې حسد غیبتا پس خیدل جایز دي نور شینو کې به حسد غیبتا ناروا ده پس خیدل بل روایت کې راغلي پر روایت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو ورځ عبد الله ابن مسعود دې داناز دې قرآن طالبانو ته وی او دا قرآن دې طالبانو ته زده کوي د ابن مسعود رضی الله عنه د قرآن د حلقې په خوابانه یو باندې چې تیرې دا چې ګوري عبد الله ابن مسعود درس کوي باندې چې استراحه دې سر ته ول ودرې دا شردا طالبان دی او دای استاد دې دا او درس وای نو دې باندې چې ویل ما يصنع هؤلاء تخلق وسکي چې راځم شوی دی ولګي دی کې شور جوړ کړل دی قرآن وای ابن مسعود رضی الله عنه ورته ویلي هؤلاء يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم واذا اغخل دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمي نو استدی باندې چې دا میراث د استغام راغی کېناست انتظار وکاو چې اوس به میراث د محمد صلی الله علیه وسلم تقسیمیږي ما ته په کې 100 روپۍ راځي سمال برایي ناس دې تر ماز دیګره پوري چې کله ماز دیګر شو د باندې چې را پاسه ده د لینی مسعود دی ویلي چلګه میراث ما ولې د کې شراکه 30 راکه 100 روپۍ راکه را قسم نا وخت درا باندې ابن مسعود رضی الله عنه ورته ویلي حمدا قرآن او حدیث میراث د محمد صلی الله علیه وسلم دی ځکه انبیا چې درهم دینار په میراث کې نه فریدي بلکې دا قرآن او حدیث دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم میراث دی مونږ را پاتې دی دا روایت قاسم بن سلام خپل کتاب کې ذکر کړل دی بل روایت کې راغلي پر روایت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یوصل عبد الله بن مسعود طالبانو ته د قرآن یو آیت شرح کا تفسیر او توکو به هغه طالب ته ویلي خذها تدې آیت تفسیر ازدا کا او به ویلي فوالله لهي خير مما على الارض من شيء وی قسم بالله د یو آیت تفسیر چې دا غره ده د هغه سنه چې په دې اسمګه کې دي ارسنه د یو آیت تفسیر غره ده به ورته ویلي وخذها بغیر شيء دا آیت واخلو ازده که خو لیکن مفت میں تیز دکا 100 روپۍ مو په نه پیوانه غستلې دې تنخواه مې ته خوللو او به ویلي چې ان القلوب اوعيه زړونه چې دي تعلق دي او تشلوخ دي فشغلوها بالقران دا زړونه مشغوله کوي په قران باندې قران پکې واچوي ولا تشتغلوها بغيره د قران نه په غیر په بل څه کې مشغوله کوي بل څه پکې ما اچوي غیر د قران نه امام نسائی سنن الکبرى کې دا روایت ذکر کړل امام احمد خپل مسند کې په حسن سند باندې دا حدیث راوړی دی بل حدیث کې راغلی په روایت د عائشہ رضی الله عنها داوی نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة په قرآن باندې پویدون کې انسان بعد قیامت پرس
په جماعت د اوچتو د عزتمند ملائکو کې هغه ملائکه چې نیکی دي پاکي دي د قیامت په ورځ باندې د قران ماهر د قران پویا د ملائکو په مجلس کې به نبی صلی الله علیه وسلم ویلي والذي يقرأ القرآن اعکس چې قران لولي او د قران کې جبه نخلي بند کیږي وهو عليه شاق تعالو استل د قران په باندې ګرانی له اجران پیغمبر وې د دوه اجرونه دي یوی د دې ویلو اجر دی او بل د دې سختي اجر دی چې دا ویل نشي جواب کې بندي کې او بهم ویام د قران زده کړه ډیره مهمه ده لیکن دا قران چې دی د دې ګناونو سره ډیر ټکراو لري کله به یو سړی د قران حافظ دی د قران قاری وي ګناونه به شروع شي د قران به تیر شي د غرنګي بعض طالب العلمان د علم طالبان هغه به قران ازدکې د قران تفسیر به ازدکې خو لیکن د قران تفسیر به نشي ازدکولای د قران فهم به نشي حاصلولای وجه څه چې د ګناونو نه ځان نه ساتي کله چې یو طالب العلم د ګنا نه ځان وساتي خپل او ته الله دا دماغ ول کولاوي دا سینه ول خلاصي د قران علم ته د قران علم په کې الله کې دی لکه امام شافعي رحمه الله وی زما د حافظه کمزور شولا درس به صحیح نه یادې ده سبق به نه یادې ده عالم استاد ته شکایت وکړه وکي ابن الجراح دا ورته مې چیرې استاد شیخ صاحب دماغ می کار نه کوي سبق می نه یادېږي صحیح مخکې خوما وی شکوت الى وکیع سوء حفظي وکیع ته می شکایت کو چې استاد صاحب شیخ صاحب حافظه می کمزوري شوی دا فارشدنی الى ترک المعاصی ما ته رشد وکاو ما ته لارو خو دلا چې مل کرے ګناونه پرېدا ولی وجه صدا فان العلم نور من اله دا علم چې دا رڼا ده د رب العالمین د طرف نام رڼا ده د الله او نور الله لا يعطى لعاص دا الله رڼا چې دا هغه ګناګار انسان ته نور کولای کیږي نو امام شافعي رحمه الله خپل شاګردانو ته به وایي چې عمل ګرو تاسو چې کوم دې کوشش کوئ دا اغزی او دا اغلاره چې تاسو ته نرسېږئ کوشش وکړئ ورځ ورته ورسېږئ او بند دروازه ټکوي اخر به ګلاو شي د قران د فهم د پاره د لازمي د انسان د ګنا نه ځان وساتي د قران درس اوري د ګنا نه ځان وساته چې د قران علم ستاسو دماغو کې کینی ستاسو سینې کې کینی بل حدیث کې راغلی دی پر روایت د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویل دی یقال لصاحب القران قیامت پر ورځ به قران قاری ته ویل کیږي اقرا اوللا ورتقي خیجه د جنت په درجو کې ورتل کما كنت ترتل فی الدنيا دسه دا قران وی والا څنګه چې تا دنیا کې په دمه دمه ویوا من کتاب الله ستا منزله او درجه په خوا د هغه اخرنی آیات کې دا چې کله د اخرنی آیات ولستو بس هغه ستا درجه د واقعته ورخیجه ترمذی حاکم ابو داود دا روایت راوړې صحیح روایت ده بل حدیث کې راغلی دی پر روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه نوم د چې د هغه سعد بن مالک بن سنان ده بهترین صحابي دی ابو سعید خدری رضی الله عنه دا وی نبی صلی الله علیه وسلم ویلی یقول رب تبارک وتعالى وی الله رب العالمین ویلی کله چې حدیث کې ویل شي چې الله ویلي دی حدیث قدسی زمونږ پیغمبر د الله نه نقل کړي چې رب ویلي دی من شغله القرآن یو سړی د قرآن مصروف کاو د قرآن درس مشغول کاو د دنیا کار کسب پرې خدو نور عبادت دې پرې خدلا راغه د قرآن درس ته کې ناس د قرآن ځان ته ولګو شروع وکړه د قرآن درس ته نو بل سړی هغه لګي دی د الله نه دعاګانې غواړي د الله ذکر کوي نو د دعا کولو درجه غوړه ده
اوس دیږي کې د قران درجه غوړه ده او د دعا او د ذکر اعطيته افضل مما اعطي السائل الله وی زد قران لستل کې د قران مصروف سړی تا ار هغه څور کوم غوړه دار هغه چانه چې زمانه دعاګانې غواړي زمانه سوال کوي غوړه د قران والا لور کوم د قران طالب ته ور کوم دی وی وفضل كلام الله على سائر الكلام د الله د خبرو غرواله په دې نور خبرو باندې د څه غرواله لري کفضل الله على خلقه لکذا رب العالمین غرواله په نور مخلوق باندې د الله ذات څومره غره ده په نور مخلوق باندې تقرنګي د الله دا قران غره ده په نور کتابونو باندې په نور خبرو باندې سنن دارمی کې او ترغیب ترهیب کې دا روایت شته ده صحیح حدیث ده بل حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه چا چې د الله قران ویو د الله کتاب ویو د الله د کتاب نه یو حرف ویو د انسان د پاره په یو حرف باندې ونی کیدا والحسنه بعشر امثالها یونی کی باندې الله لسند ثواب ورکړي مونږ لس دې کوي شولې به نبی صلی الله علیه وسلم وې زدانه ویم چې الف لام میم یو حرف ده بلکې الف ځان له حرف ده لام ځان له حرف ده میم ځان له حرف ده 30 نه کوي شولې بدیجه کې نبی سلام په مثال کې حروف مقطعات پیش کړی دي دي کې وی نقطې ته اشاره ده دلیل په دې باندې که څوک د قران په معنی باندې پويږي او کنه پويږي او چې قران وای الله ولله د یو حرف په سر باندې لسنه کوي ورګي زکه د الف لام میم په معنی باندې هیڅ څوک نه پیږي غیر د الله نه تمره لوی کتاب ده حدیث د ابو موسی الاشعری رضی الله عنه کې راغلی دی نوم د ابو موسی الاشعری چې ده عبد الله ابن قیس رضی الله عنه ده دا وی نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی ناشنا حدیث ده مثل المؤمن مثال د هغه مؤمن الذي يقرأ القرآن هغه چې قرآن لولي مثال د ترنج ده د بوټي د ترنج چې دا یو میوه ده او خوږه ده طعمها طيب داغي خړل او داغي خوند ډیر مزیدار ده وريحها طيب او داغي بویم ډیر مزیدار ده څوک چې قرآن لولي داغي مثال ده څه ده ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثال دا هغه مؤمن چې قرآن لولي نوې قرآن ته نکینی قرآن نوې کمثل التمر د مثال په شان د کجوري ده طعمها طيب د دې دا خوراک خون مزیدار ده ولیکن ولا ريح لها دا بوین لري به وی ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثال دا هغه فاجر فاسق چې ګيره خرولي نور ګناونو کې اخته خو قرآن ور سره وای کمثل الريحانه د مثال په شان د کشمالي دی کشمالي چې ريحها طيب بوی ډیر مزیدار دی خلک یې جبونو کې ګري غوګونو کې ګري ولیکن ولا طعم لها خوان دې ډیر به خوان دې کولې خوړو نو د خلی خوان د خرابوي نبی سلام فرمایي ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثال هغه فاجر ګناګار چې هغه قرآن نه وایي کمثل الحنظله د دې مثال په شان دا ترخی هندوانه د مړغونی طعمها مر ولا ريح لها خوندم ډېر به خوند ده او بویم نه لري امام بخاری دا روایت راوړی بل روایت کې راغلی دی امام بخاری رحمه الله په ادب المفرد کې راوړی دی امام مسلم راوړی دی امام ترمذی راوړی دی وغیرہ نور راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا مات الانسان کله چې انسان مړ شي انقطع عنه عمله د دې انسان د عمل د دنیا نه پریشي الا من ثلاث مگر د درې شینو عمل او ثواب د څور جاری یو صدقه جاریه یو انسان د صدقه جاریه ورکړی دا اجر به ور جاری صدقه جاریه دا معنا توبو یو کوئی استلې ده یو جماعت جوړ کړي ده دغه رنګي غریب مسكين له یو کوټه جوړه کړي دا غب کې وسیږي بس دا صدقه جاریه ده د اجر به خبر ته ورځي انسان پسې دویم چې انسان پسې اجر ورسي علم ده د قران علم یو کو نور خلق ته و خو دا به به نور ته خیر انسان په قبر کې پروت دي اجر به جاری قبر ته ورسي اولد صالح يدعو له
دریم یو بچی دی او چا په د قران علم وکړه نیک عمل بچوي دی جوړ کو به له دعاګاری غختلې د دې اجر خبر ته ورسي بل حدیث کې راغلی نبی سلام فرمایي امام ترمذی دا حدیث راوړی دی ستكون فتن كقطع الليل قیامت ته نږدې به داسې فتنې راشي لکه تکې تورې شپې د تورې شپې په شان فتنې به راشي صحابو تپوس وکړو چې یا رسول الله فما المخرج منها یا رسول الله اے د الله رسول مخرج بچکی نجات بچکی پس به اخلاصي کو دې فتنونا نبی صلی الله علیه وسلم ویلي کتاب الله د الله په کتاب بخلاصي کې فتنونا ولذا فيه نبأ من قبلكم پدې کې حالات دي دا چا چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي عادین ثمودین فرعونین قوم هود قوم صالح دغرنګي قوم لوط قوم ابراهيم د نور خلق حالات دي په قرآن کې وخبر ما بعدكم په قرآن کې حالات دي خبرونه دي دا چا چې تاسو نه رسراځي وحكم ما بينكم او په دې قرآن کې فیصله دي تاسو د منس او تاسو د قرآني تاسو قرآني کې چې کوم احکامات جاری کیږي په دې قرآن کې شته به وی هو الفصل دا قرآن یقیني خبرې دي ليس بالحزن دا ګور کب شپ نه دي ټوکی نه دي او به وی چا چې د زور اور د وجنه قرآن پرې خدای چې قرآن نو پلانې به ممبلږي الله بدا انسان ما کی تو برباد به کی چا چې د الله کتاب نه بل څه هدایت طلب کو اضله الله و الله به گمراه کی هو حبل الله المتين دا قرآن د الله مضبوط رسیدا او دا د الله ښکار رڼا ده د الله حکمتونو والا ذکر دی دا قرآن او دا صراط المستقیم دا او د سلار دا چې برابر لار دا جنات او فرعون دا قرآن منله بل روایت کې راغلی امام مسلم رحمه الله راوړی دی پر روایت ابو مالک الاشعری رضی الله عنه دا وی نبی صلی الله علیه وسلم ویل دی القرآن حجت لك او علی قرآن یا استاد پر دلیل یا الټا پتا باندې دلیل دی څه مطلب ته قرآن دی او په قرآن دی عمل وکړه استاد پر دلیل د قیامت پر ورځ شفاعت کوي یا پتا باندې دلیل د قیامت پر ورځ چې تاونه ویو قرآن به د قیامت پر ورځ وایي چې الله زدي سړی نو مویل مال وخت نو راغله لکه سورۃ الفرقان کې دا شکایت ذکر دی د نبی وقال الرسول پیغمبر به د قیامت پر ورځ ازما ربا ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا ازما ربا زما دي قوم دا قرآن پرې خو عمل په نو کله دغه رنګ ویلې نو پیغمبر به شکایت کوي بل حدیث کې راغلی دی نبی سلام فرمای د دې قرآن مثال په شان دی وی رسي او د پړی دی طرفه بيد الله یو طرف د قرآن د الله په لاس کې دی رسایو وطرفه بأيديكم او بل طرف استاسو په لاسونو کې دی لکه یو سړی کوی کې لاندې پروتي او بل ول رسایو په ورور دی چې د ځانون خلوزه دی روباسم دا قرآن دا قرآن د الله رسیدا موږ په دې باندې الله ته ورخیجو الله ته ورسو به وي فتمسكوا به په دې قرآن باندې منګولې ولګوي اڅ کله ګمراه نشي هلاک بنشي بل حدیث کې راغلی امام دارمی رحمه الله راوړل دي من آتاه الله القرآن چاته چې الله د قرآن علم ورکړه د قرآن حفظ ورکړه د قرآن پوهه ورکړه فقام به انا الليل وانا النهار دا سړی لګي د ورځې موي د شپې موي په منځونو کې موي اسیم تلاوتونه کوي وعمل بما فيه وعمل کوي پاسه چې په قرآن کې دي وما تعالى طاعته کله چې مر راځي هم د قرآن په اطاعت کې ولراشي په دې حالت کې ولراشي چې د قرآن متبع دی بعثه الله يوم القيامه مع السفر والحكام د قیامت پر ورځ به الله د سفر او ملائکه سره راپاسي او دغه رنګ د نیکانو بادشاہانو په سب کې به الله راوچت کې لگا ابو بکر رضی الله عنه نیک بادشاہ دی عمر رضی الله عنه نیک بادشاہ دی دغه رنګ رسول خلفات دیر شوی دي د دې په سب کې بل هغه انسان را پاسه چې د قرآن علم یې وکړو قرآن یې زده او تلاوتونه ولوکله عمل یې وکړو د دې حالت کې به دنیا نه لاړو او بس قرآن ډېر بهترین کتاب دی اخیری فضیلت به بس دا ذکر کو په دې به اکتفا وکړو چې دا قرآن چې دی کتاب ربنا زمونږ درب کتاب دی بس چې زمونږ درب کتاب دی نور فضایل په سینه ګرځو اگر که فواید پکې شته دی زمونږ د رب کتاب دی بس موږ داغه د پاره په دې باندې جنت راکړي او دې لرا لګلې چې موږ یې عزت ګوزان به پویو کو نور دی وخېوا
عمل به وکړو بس دا کافی دمدا فضیلت او په دې زمانہ کې د قران فهم او د قران فوی د خلکو توجه ډېره کمه ده مدرسه کې قران حفظو کې ازده کې بس بلان شکور ته غلاري ګرځي راګرځي تانو یې شر قران مې ازده کړو توتی گردان مې ویو اوس په دې کې څه ویل کېږي ما ته په دې باندې ځان نه پوهیږي دا د شیطان وسوسه ده لکه امام ابن حبیر وی ومن مکائد الشیطان تنفیر عباد الله عن تدبر القرآن د شیطان د چلونو دا چل دی چې د الله بندگان د قرآن د فهم نشړي د قرآن د تدبر نشړي نو علب انسان د قرآن فهم کوي چې کله د شیطان وسوسه شاته وګرځي په قرآن باندې ځان پوهیږي او به وسنی وخت کې د قرآن د حفظ حلقی بئی د قرآن د قراتونو حلقی بئی د غرنګ د سبعو او د قراتونو حلقی شته لیکن د قرآن د فوی حلقی نشته د قرآن د فهم او دا ډیره مهمه خبره ده چې یو سره د قرآن په کوی کې تخصص وکي دی کې وردن نشي لکه شیطان دی ور داخله شړې دي مدرسو کې وکال کې با یو کتاب وای حرفن په حرفن به وای لکه مسلم الثبوت یو حاشیه د غزنی او عالم دی غلی کلی دي وای زه حیران ما هغه طالبانو ته چې په کال کې د بندگانو کتابونه حرفن په حرفن وای یو حرف ولوي لیکن د احادیثو وخت راشي نو به د حدیثونو کتاب چې د هغه اوراق وای ورقه اړي نو هغه ویلي چې د حدیثو کتابونه ورقه وای نو زه ما چې د قران لچې د دومره وخت نه ورګي ورقه څه کې دا سپاری وای کار خرج او ځان به پوهه نه کی حالن کې د بندگانو کتابونه هغه ټکی پټکی وای قران چې سپاری وای په دې ځان نه پوهه کې چې د آیت کې او دې ټکی کې څومره اسرار دي رازونه دي حکمتونه دي دې کې څه ته اشاره ده د قران د دې آیت څه مقصد ده د دې آیت څه مقصد ده په دې ځان نه پوهه کې صرف بس گردان یو کی نور په ځان نه پوهه کې او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کثرت قراءکم وقرات فقهاءکم قیامت ته نږدې وخت راځي ډیر شي د قران فقها به کم شي بس دې توجه وکړه دغه خبره آداب القرآن د قران کریم بعض آداب مختصر ذکر کو ادب چې لغت کې ویل کېږي خوراک ته خلق را دعوت کول او خوراک ته خلق را جمع کول معدوبی تم دا ویل کېږي دغه نه ماخوذ د اصطلاح د شریعت کې ادب ویل کېږي محاسن الاخلاق ته خیسته اخلاق ته ادب ویل کېږي په د بنی امیه په وخت کې چې کله داغو حکومت راغی نو داغو دی ادب لفظ تغییر او په بلې مسلې ته هغه به ادیب هغه چاته ویو معلم الشعر ته به ادیب ویو چې دا ډېر د ادب والا دی چې بشیرونه خودل د غرنګي د خطبو والا ته د نسبونو والا تباغو ادیب ویو زمون په شریعت کې ادب څه ته وي محاسن الاخلاق ته خسته اخلاق ځان کې پیدا کړي ته ادب ویل کېږي سلف و ادب د سې د کوله کسان چې به قران او علم یې زده کو ځکه کله چې انسان کې ادب نه بي ادب وي د دې علم او دا عمل الله رب العالمین بربادي سورۃ الحجرات کې ودا مسله راشي د قران بعض آداب دي د دې لحاظ ساتل پکار دي یو الاخلاص قران ته چې کینې نو اخلاص بزان کې پیدا کی د څه بوي چې الله خالص د رضا د پر قران ويم دې ته کینم دیم تعظیم کلام الله د الله د کلام تعظیم په فضل کې ولري دریم حضور القلب زلو ته حاضر کی او تکیبنه سلورم تدبر الآیات د قران په آیاتونو کې بس سوچ کې تدبر وکې پنځم دا ده د قران چې کوم زواجر دي او کوم تخفیفات دي دا بزن ته متوجه کې قران به شخصي فائدو لپاره نه استعماله چې ستاسو نظر نه څو خلاف راغی او ټول قران په هغه باندې ورپیټ کې نه قرآن چې د څه لپاره راغلی دی په هغه طرز به وي که چېرته یو صفت او پتا کې ځان ته متوجه کې په دې طریقه باندې د قرآن لوستل پکار دي شپږم دا دی چې ايام د ففمه بالسواک سړی قرآن ته کینی باید داخل په مسواک باندې پاکږي ځکه د خلینو بوی سي ملائک تنګيږي وي
ام الاستعاذہ قرآن ته چې کله کېني او اعوذ بالله ویوا بسم الله ویوا. اتم البکاء عند قراءة القرآن کله چې قرآن وی جاړه دا سنت طریقه ده. نهم اجتناب من الضحك قرآن ته چې کله ناشتي نو به ود خندان ځان ساتي خاندې بنو عند قراءة القرآن کله چې قرآن وی. لسم تحسین الصوت بالقرآن کله چې قرآن وی په قرآن باندې به خوش اوازي کې आवाज به خیسته کې. یو لسم دا ده چې ايوضع على مكان مرتفع کله چې قرآن دین په جګ ځبانه بېګ دی په دې ځبانه نه دی چې هغه ټیټي انسان په وړي راوړي جګ ځبانه په قرآن دی. دولسم استقبال القبلة قاری د قرآن له پکار دی چې کله قرآن وای نو باید تلاوت کوي قبله ته مخ وګرځي. دیارلسم سجود او تلاوت کله چې قرآن وای د سجده تلاوت برازي بس سجده کوا. څوارلسم چې حمله بطهاره قرآن چې کله رالی نو پاکی سره بیرالی پودس سره بیرالی. سورة الواقعه کې به دا مسله راشي چې قرآن له هغه څوک لاس نه ورډي چې هغه بیودس ده. پنځلسم الانصات والخشوع قرآن ته چې کله کینی نو چپ کینی وګونه به متقدي زړه به متوجه کې او خشوع عاجزي سره به قرآن ته کینی د قرآن باز آداب دي. نور هم دی خو لیکن دا مختصر من ذکر له عمل د پاره. تو ان شاء الله شروع کو. صلی الله تعالی علی خیر خلق.